یو ډیر انتهایی ظلم شوی دی په افغانستان کې په پچرګام ولسوالۍ کې ننګرهار کې یو ډیره ښایسته ډاکټره چې ډاکټر ګلالۍ نوم یې و هغه په ډیر بې دردۍ سره وژل شوې ده او دغه وژل کېدو ته دا نوم ورکول کېږي چې دی په خپله ځان وژلی دی یا ځان یې پانسي کړی دی. د دې دغه قضیه کې پلار او ورور نیول شوي دي او پلار او ورور یې دا خبره کړې ده چې دغه کومه ډاکټره ده دی په خپله ځان وژلی دی یعنی ځان وژنه یې کړې ده. خو بله اړخ یو وایس میسج چې هغه په سوشل میډیا باندې ډیر زیات نن سبا چلیږي هغې کې د همدې ډاکټر ګلالۍ خبرې اورېدل کېږي چې دا پکې وایي چې دغه په چرګام ولسوالۍ کې یو چارواکی دی یا طالب دی هغه زمانه د غلط کار غوښتنه کوي داسې ډېرې خبرې کړي خپله مجبوري پکې دی بیان کړې ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې د هر ملک حکومت وي یا پولیس وي یا چارواکي وي هغه د خپل زور نه یا د خپل دندې نه د خپل کم پاور چې د هغې نه غلطه پیدا اوچتوي او دغسې غریبانان یا دغسې کم خلک چې وي هغوی بلیک میل کوي. نن وړاندې تاسو ولیدل چې په کوټه کې هم په یو ډاکټرې باندې په مخ تیزاب وشیندل شول او هغه هم د مرګ تر حده ورسول شو. نو همدغسې د ډاکټر ګلالۍ سره هم شوي دي او اوس مهال ویل کېږي چې د خپل ځان وژلی دی خو ځینې رپورټس داسې وایي چې خپل ځان یې نه دی وژلی هر څوک خپل ځان په داسې قضیو کې نه وژني ولې به یې وژني. ویل کېږي چې دا په زور زبردستۍ باندې وژل شوې ده. په دې کې چې د هر چا سلا وه باید چې هغه خلکو ته داسې سخته سزا ورکړل شي چې د نورو خلکو دپاره یو عبرت جوړ شي. قدرمنو دوستانو نن سبا که موږ تاسو وګورو نو دا مسایل ډیر زیات شوي دي د هلک یا د جنکو او یا کوم داسې ډاکټرانې چې په کوم ځایونو کې نوکري کوي نو د هلکانو یا د سړو د خوا هغوی ته داسې پلمې جوړېږي داسې چلونه ورته جوړېږي چې هغوی په یو نه یو طریقه باندې ونیسي ګیرې کړي او هغوی سره غلط کار وکړي دوی پرې خپل هغه کوم خواهش چې دی هغه پرې پوره کړي. نو دوستانو موږ د افغانستان د حکومت د چارواکو نه غوښتنه کوو چې هر څوک په دې واقعه کې ملوث دي باید سخته سزا ورته ورکړل شي چې د نورو خلکو دپاره یو عبرت وګرځي.